والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شبك منزوسون نمبر 1 سورة بني إسرائيل قل ادعوا الذين زعمتم دوس رد الشيء في الدعاء دي أو رد الشيء في التصرف قل ادعوا الذين ورتويا رامدد شو یا انسانان لا تاسو ته ګمان کوي د مشرکا دي من دوني سوا د الله زعمتم انهم شرکا د عبارت د طاقت نه لري فلا يملكون کیس پټرو باسا فلا يملكون داخله اختیار نه لري کشف الضر د لري کول د zarar عنكم ساسو ولا تحویلن د غرزولو نیک مولې شنی اړولې شي دلیل دی چې سری اولئک دې کې درې قول دي جنات یادای دویم ملائکه یادای درې مثال سلام دی اولئک الذین داغ انسانان دی يدعون شدی عبادت کوي داغه یتزرعون عبادت اصل کې مرکب دی د درې اجزاونه خوف کامل رجای تام محبت کامل نو اقرب کې محبت کامل يرجون کی رجاء کامل يخافون کی خوف يدعون من يعبدون بندگی کوي يبتغون الى ربهم رب ذل الوسيله نجدې کته ايهم اقرب کم یو د دې ډیر نږدې دی دا بدل لري وسیله نه دوی مجتهدون کوشش کوي ايهم کم یو د دې اقرب نږدې دی او يرجون امید ساتي د الله د رحمت او معنا د عزت ويخافون عذاب وجد شيريك د الله د عذاب ان عذاب ربك يقينا عذاب ساد رب شری کان محظورا داغه ير ور کړی شوی معارج 38 کې بموي رد شریف التصرف مخکې شرک بیان کې دلته اوس دا شرک سبب د عذاب دی وإن من قرية مكذبة نلد قيد دي نشتري هيت يو تكذيب كون كي كلي إلا نحن مگر منشيو حلا كون كي غيل ريو قبل يوم القيامة مخي دور رز قيامت يا بعذاب وركو عذابا شديدا سخذاب قتل بيكو فساد بپیراولو قد سالي دلته عبارت دی دوی الہ ګور به نشي بچ کولې zarar نشي اړولې دي کان ذالک فی الكتاب مسطورا دا په تقدیر کې لیکل شوی دوی مېسا سبب د عذاب ذکر کې انکار من آیات الله رب الداري الته عجز صالحین بیان کې چې د الله سره شریک مو جوړوي الله وی اغویله ډیر آیتونه لګری دي نو دوی سوالو کو شمول دیم راولې غلې شي جواب دی تکذیب کړو عذاب پیراغه تاسو ګورګ ډوډې گئے به وما منعنا نه یمن کړي مونږ چې راولې ګو بل آیات دا معجزې الا ان کذبا مگر تکذیب کړي بدی اولنې عذاب ور کړې شو ک تاسو کوي ګور تاسو هم سزا ده واتینا ور کړي مونږ ثمودیان الله وی ناقو کا کار دلیل فظلموا بها نو انکار په وکو عنادن قتل وکي عذاب ورکړ شو وما نرسل الله من علیکم بالآیات آیاتنا د انتقام یا معجزات رسولان یا مر الا تخویفا مگر یره د پاره په سبب د عذاب په عذاب باندې په سبب د انکار من الآیات مراد آیات مکتوبه او تخویف په اعتبار د عاقبت د انکار سره وَإِذْ قُلْنَا پاتیم شمنګ ویلې لکتا لرا ان ربک یقینا سار غیر بواجب الناس د خلق لا وما جعلنا من ذکر ذولې لیدل استاغا چې مونږ تعالی خود لري لیدل معنا به کې مصدر په معنا ده رؤیت سره خو مو معنا نه ده امام بخاری او عبد الله ابن عباس دا معنا کړی ده ان لیدل ستا مصدر معنا وکا الا فتنه للناس
نبی صلی الله علیه وسلم ویل جهنم منځ کې ونه ولاړه والشجرة الملعونه غونه چې بدی بیان کړی شوی قران کې سوره صافات 2 دخان 2 کې بموي الملعون معنا بدی بیان شوی دی اهل ملعون دی چا چې دینه مراد بني امیہ خشي نسبت به ابن عباس کړه قول ضعیف دی غلط دی هغه ونخوفهم ير ورکو دوی لرا په دې آیاتونو باندې نو نزيته دوی لرا الا طغيانا كبيرا سرکشي لویا اشاره د شرک کفر سره لوي استهزام کوي د آدم علیہ السلام واقعا دلته جدا مقصد دی انکار من آیات الله سبب العذاب وإذ قلنا پاتیم چې موږ ملائکه له ویلې سجده وکړه آدم لرا فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس ونکړه قالوا ویلې ایز سجده وکم لمن خلقت هغه چاله چې دا پیدا کړې تینن د خټي دا قول وکي خاورنا خټنا توهینا قال ویلې خبر کما هذا الذي دا غڅوک دی چې تا غوړه کړی علیا په ما باندې لئن کچرته دی ورس کړه ملا یوم القیامت روز قیامت زب به قندي حکم د بچو الا قليلا مگر کم یا قابو کی بو عالم اوس مهلت ما تخویف قال الله وی حفظا فمن پساتو چې ستا تابعداري کړي منهم د دوینا فان جهنم یقینا جهنم مستاسو جزاء دا جزاء پورا کړي شوی مغفور معنا پورا څلور طریقو باندې ابلیس اوس خلک گمراه کوي واستبزس رو خویا څومره چې طاقت دې دوی نه بسوته ټنګ ټکور ګنا لراخل راخوشی کالیم په دې باندې سوارستو پیدل ستا وشارکهم د دې سره شریک شه فی الاموال والاولاد مالونو بچو کی شریک فی الاموال دا معنا حرامي کنه دا هغه مال چې دوی له الله په حرامو طریقو راغله ګناه کې خرج کړي دي بوتان د پاره لالي والاولاد معنا زناونه بچي ژوندې دفن کول بچی لنوم کې خودل فر بخش یا بل یا مشابهت د کفار سره وعدهم وعدي ورک دوی له د ثواب په شرک باندې په ګناه باندې په بدعت وما يعدهم وعدين ورکی دوی له شیطان مگر دوکي سورې ابراهيم کې ویلو وسوي شباز خلق سره قبضینه بچتی کنه ان عبادي یقینا زما بندگان ليس لك عليهم سلطان نشتا رب دوی تسلط دی غوا وکفا بربک پورا دې ستاره وکیلن ذمہوار دار شي انسان محتاج په عصمت کې الله تعالی عقلی دلیل د عام او خاص عام ربکم رب تاسو الذي غلا دې چروان کړی دی یا رواني لكم الفلك استاوز پار کشتی دریب کې لتبتغوا چورټوي فضل داغه من زائد دې د پار تبعیض دی چورټوي مفعول تجارت ولټوي حج دلال شي دعوت لټرننګ لا انه کان یقینا غره بكم بتاس رحیما مهربان خاص وزجر د مشرکین لا اورد د شرک دعا واذا مسکم چې ورشيږي تاسو لا درو بدن تکلیف پرې دریب کینو د الله هیر کوي دوهیر شي من اغڅو تدعونا چې تاسو ترا مدد شوي الا ایا سوا داغه عنکبوت 15 پته کې موي یو الله به یادوي کرمه خو ځکه ایمان به راوړو فلما پسر کلا چې نجات درکې تاسو لا اله البر په طرف د وچی عرستم من مخواړی توحیدنا د انسان ناشکر کنه اوس تخویف سورہ مرش پاړس کې بموي اف امنتم ایت تاسو په امن کې یند دې خبرې نه چې نه وباسي بكم تاسو په طرف د دی وچی او یرسل یا براولیږي په تاسو د کانو باران با دویم تفسیر ثم لا تجدوا من دمنك لكم فلزان لرا وكيلا مانعا سوبم بچکی بل ام امنتم یا پامن کی ان يعيدكم جتاسب واپس کی فی پدې کی تارت اخرى یزل بل بے براولیږي علیکم بتاس باندې 30 من الريح بعد غرق بمکی بما کفرتم بسبب د کفر ساسو ثم لا تجدوا بے بنمند کوي لکم خپل ځان لره علینا پم باندې طبيعا تپوس کوونکې به منا پر غرقیدو تپوس د پاره د انتقام د پاره د نصرت
و تذکیر بالنعم د پاره ترغیب. ولقد یقینا عزت ورکړې موږ بچو د آدم لا. سورہ انفال کې خو دا شر الدواب دي، جواب ظاهر دوی مؤمنان مراد دي. څنګه عزت ورکړې په ټول مخلوق باندې؟ دوی دا خوراک کوي پلاس، عقل ورکړې، تمیز ورکړې، نیقت ورکړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې لري، کله صورت ورکړې، په نور مسلط کړي، امر ورته کړی دی من کړي، ګیره ورکړي ناري نه ولو کوڅې سنانه ولا. وحملناهم الله تعالی موږ دې بار کړی دي په هغه وچو دریب کې، رزق مور کړی من الطیبات حلال یا چخوندې کوي، او به می غره کړی دی اعلی کثیر بزیت من دا اچانا چې موږ پیدا کړی تفصیلم په غره کولو. وس تشکیر د آخرت د پاره د فرق رب داري انته غره کړی ملي دلته اوس د فضل بیانې. یو من دو پاورس چې موږ بروبلو هر یو خلق به امامهم د خپل امام سره، امام نه یو قول علماء لیکل مقتدا، دویم عمل نامه، دریم نبی. ابن کثیر وی پایات کې لوی شرف دی له حدیث سره، زګه د حدیث امام څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فمن اوتیا پساله چې ورکړل شو کتاب به یمینه په خلاص، فاولئک داخل یقرؤون الله ولولي بخل کتاب لولي بدا او په دې به ظلم نشي کېدلی. فتیلم پشان دا نړی تار چې کوم د کجوري په دې منځ کې پروت دی، کتاب الله ولولي بشارت د وجنه دا مسله ده. والزجر ومن كان في هذه سوچ په دې دنیا کې یا په دې نعمتونو کې اماړون دي. سوال د دوی خسترګي لري مریم اتدرش او نور قران کې ویلي دي. سورہ قاف کې جواب دا جدا جدا مقامات دي. وړاندې به میدان د حشر کې باس کو بیروغي. سورہ قصص پکش پته کې سورہ طه سورہ شریش کې فهو فی الاخره دا په آخرت کې مړندي حقیقتا یبی دلیل واضل سبیل خطابی پیدبار د لار د جنت مراد ده. یا ظهور د زلالت غره کول د زلالت په آخرت پیدبار د ظهور نتیجه. وان کادوا دا مخفف من المسقل وانهم کادوا یریدو یقینا دوی را دلړي چې تاواړي ان الذي دا سنا چې مونږ وې کړي لیک تعالی را در پاره چې ته وتړي الینا پونګ باندې غیر نور خبره دلیل په دې چې سو قرآن پر دې افترا به کوي. و اذن په دې وخت دی بونی شتا خلیلن دوست، خلیل هغه دوست ولګي چې حاجت پوره کوي، زړه دی خالی دغه محبت تا مخلص قریب دوست. خلې مونږ لکړي ولولا ان کچرت مونږ لکړي نه په توحید او بیان لقد کت یقینا نجدي وی شمائل شی لهم دوی لرشن خلیلن لکشه دا مونږ ټینګړي نو بیا وسه چل شوی وي. اذن په دې وخت موږ بس کله وی تعالی الله وی ډبل سزا د ژوند او ډبل د مرګ مرنه رسا ځکه د عالم سزا م غټي. عبد الله ابن مبارک فرمایي د عالم ګنو د عوامو یو پاویا فرق لري. ثم لا تجدوا بیا بدن من د کوله علی لکستان د پارا په موږ باندې نصيرن کومکی ورسه کې اوس بل سبب د عذاب دي نه درې مې سره رسولان د ملک نمو باسي. مقصد پای کې تخفیف دی اور بدا ال ته ویل چې را شروغه کو دل شروغه ونه کې بسړې د کلی نو باسي طالب وسوي کنه ګور زمونږ دعوت به منی دا به منی دا چې نه وزای دي جنا. وان کادو یقینا نجدیدا چې دوی توخی من الارض منا د اسمګه کې ډیر پاره چې توبه سي مینا د دین او اذن په دې وخت کې وخت به تیرنه کې ستانه ورسه الا قليلا کم عذاب پر اولم به تاکید دما قبل سنت کا ک سنت من دلته عبارت ته منسوب بنسغ الخافض ستا طریقہ پشان د طریقې دا غچا دا قد ارسلنا چې مونږ لګلی انسان وړاندې مونږ استازي ولا تجدو تب مندن کې لسنتنا زمونږ دي طریقو له تحویلا بندیدل. ابن قیم لګي چې بوخا چا مخالفت کړي عذاب راغلی چې وسیم گئی راځي سلور آداب د تثبت د پاره کله چې مخالفت خلک شروع کې سبق کوي اقیم الصلاه پابندی رمانځه کوا په وخت د زوال د نور کې لدلوک الشمس من عند دلوک الشمس نصف النهار زوال
عند الغروب. شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ لیکلی انکار حدیث انکار قرآن تک کی. اوقات د قرآن څنګه راغلي دلوک شامل له زوال غروب لا او د قشان دا ورسم ټیمونه چې په اغنور وختونه کې چې دا کوم آیات راځي کی لدلوک من عند دلوک الى غسق الليل تر توروالي د شپې ما خام ما حسن پکې راغی دواړه وقرآن الفجر سار منز یقینا دا منز سار کان مشهودا ملائک پکې حاضرېږي عمل لګي د شپې والا د ورځې. دویم ادب ومن الليل د شپې نم تهجد کوا به نافلة لک دا سار پار نفل لی نتیجه صدا عطا امید دې شو برسي ربک استار مقاما یوزل محمودا چې ستاینه شویلا شفاعت دې الله سره کې نسلی ستاینه به کې دې شي دنیا کې یا آخرت کې. درې مدد دعا بغواړي وقل ربي و اے رب زما داخل کما پزیر داخل دو رشتے مدخل کے دو قول دی مصدر میمی صغر اسم ظرف واخرجنو با سما پرشتلو رشتے سرا وجعل لی مقرر کما لرستا دخوانا سلطانا غلبا نصيرا اے معهن نصير غلبا حجت قوی غلبا د الله په دشمنان باندې اوس بشارت او سلام ادب وحق راغه حق معنی اسلام. دویم قول علماء لیکل قرآن. دریم جهاد سرم شهادت الله وذهق الباطل ختم شو باطل شرک بت مشرکین شیطانان ان الباطل یقینا باطل له ختم دن کے حدیث کی راجی مکہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره نه زو یو بت بیوال غرزو به فتح المکین رسا اوس ترغیب قرآن لا من نازلو من القرآن دی قرآن نما غسو هو شفاء شفاء ظاهری باطنی ورحمت رحمت دے ایماندار اللہ نعمت دے و اسباب دے رحمت دے. من القرآن اولی اشارت لگزر اسم دے قرآن کافرہ یا بیان دے شفا ولا یزید اللہ وینزیت ای ظالمان نرہ دا قرآن الا خسارت آوان ای زد کی اسر راجی دشمنے کی. اور اس آیت کے زجر دے بلے راز انسان دے راجب مثال لے چھ پراخی پیرا اور ملہ ویزان غافل کی چھٹیں گے کم بے عمالت چگی ہوئی. وَإِذَا وَپَاغَتِمْ کله چې موږ نعمت وکړو علی الانسان په دې انسان اعرض لرشي د قران نو لری کې خپل اعرض عن القران نه به جانب سمانه کم ځای چې قران بیانې غلطه نه راځي تکبر کوي. وَإِذَا مَسَّهُ شکل ورسیږي د شر نو کان یوس بین امید د چانه نو امید د الله نه سورې سپواته کې ویلو یا د خپل معبودان نه په وخت د مصیبت کې سورې هود کې ویلو نه هم لسم کې آسی آوازونه کوي به رب العادتن. اوس تسلی نبی لو اعلان د برات قل هو كل هر یو د عملو کی اعلی شاکرته په خپل طریقو نیت فربکم ساس رب ډیر پویره بمن هو اهدا پاغه چا چې سم دی د تولاله پدبار دلاري زجر دی اوس په سوالات او عنادن د نبی صلی الله علیه وسلم نا دوی څه پوښتنه وکړه د روح بارکی ويسألونك داخل تپوس کې استانه مبارد دی روح کې قل الروح ورته دا روح من امر ربي راغله د اسما رب د امر د وجي کم زنه راکار کیږي اول روح الحیات دویم قران جبريل یا خاص ملائک دی. سوال دا بخاری کی راغله سوال مدینه کی راغله دی وایتونه مکی دی جواب التم راغله لیکن په وخت د سوال کې حواله ورکړه پاغه زجر وما اغا چې تاسو درکړې شوی نه دې درکړې شوی تاسو لا من العلم د علمنا الا قليلا کم. يهودي ټول خلق مراد دي اجمالی په دې باره کې ایمان لري ترغیب قران له تسلی ولا ان شئنا کزمن خو کشین ختم بکو بالذي اغه کتاب او حینا الیک تعلم وحی کړي ثم لا تجدو تو مندن کې لک خپل ځان لا به په دې باندې علینا په مونږ وکیلن زموار تپوس کوون کې پښتنو کې الا دلته عبارت ته لا نسب به من قران ختم اوس غدا رحمت دی دلیل په دې چې قران په وجه کې د لوی نعمت دی الا رحمتا من ربک رحمت دې ستاسو رب دخوا یقینا فضل ددو کان علیک دې پتا کبیر لوی عظمت د نبی بیان کی اوس چیلنج ورکه په قران
زیرا چې مشه د قران مقابله وکي. قل ما نو لئن کچرتا راجم شي انسانانو جنات الا ان یاتوا شراوړي بمثل هذا القران په مثل د قران لا یاتون شراوړي مثل دی ولو کان اگر ک باز دی لباس دی باز نور لشي کومکین راو دی وړي کنه ني شراوړلې. زجر مخالف له ترغیب دی قران له یو څلوي کې هم د لفظ مسل نه والتا زګال ته دومره موعظه نو بیان شوی لکه دلته به زجر په قران سره دی نو ځکه غفور لفظ ویلي التزجر په انکار توحید نفرت مسله ویلي. ولقد یقینا من بیان کړي للناس دی خلق لا په قران کې من کل مثل هر قسم بیانات زجرنا تخویفات بشارتنا فابا خازن دی کې لا يفعل فابا انك اکثر الناس اکثر د خلق مگر ناشکری والزجر بطلب الايه نبی له مړ چینه روانه کبه بریو منو. وقالو دی ویلی لن نؤمن لك چرته مو ستاسو تصدیق نه کو د ایمان پسې لګی چې لام راشي تصدیق حتی تر دې پورې چې روان کی لنا مونږ لرا من الارض د اسم کې نه ينبو عن شنی یو او تكون لك جنت یادی موجود شي تعالی رباغ د کجورو انګورو به روان کا نهرونا خلال اده په دې منس کې تبجیرم پروانه ولو یې رو غرزو اسمان کمال کسن چې توای علینا پمون باندې را ټوټا او تتیا یاراوړ بالله الله ملائک قبیلن ډلډلی مخامخ چې ته نبی خلق واړو خبره غټوي او یکون لک بیت یاستا کور دشي د سرو زرو یو خجا فی السماء دی بر اسمان الله هم چرته تصدیق نه کو استاد خط لرا چا چلته کی معنا کړي وړو کې کتاب نو ثابت نه را حتی تر دې چې تنازل کې علینا په مونږ باندې کتاب نقرأو چې موږ ولولو بس ټول سره یو جواب دی. قل هو سبحان ربي پاکي درب زمالا ما مطلب دا ما قبل شيونه دا صفات دولو هد او بشرم نو حدیث مسند احمد کې راغلي کړه بطحا دا شګي وغواړي د سرو زرو کو کولې شم کړي به وګنه التم تصرف د الله دی. دویم علي بن یزید په نامه یو راوی ضعیف دی. هل كنت زنه مگر بشر رسول نستازه زو بشرم د بشر په اختیار کې دا نه دي ورسای کې زجر دې په انکار د رسولانو په سبب د بشریت. وما منع الناس الله ان دې من کړي داخله شي ایمان راوړي اجاهم چې کله دوی لرال رسول الهدى من رسول الا ان قالوا مگر دې ټول ویل دي ابعث الله بشرا رسولا اي الله را لګلې بشر چرته استاد اوس جواب د کلانی ملائکه شي د ملک مرا لګو سورہ انعام کې نبی ملک راولګم به بر انسان په صفات راځي به بزوړی ته راځي. قل ما نو لو کان فی الارض کبرز مې کې شرط ملائک شي يمشون الله روان وشي دن کې من منازل کو علیهم بدوی باندې من السماء دبرنا ملکن یو ملک رسولنا استاذ اعلان دي چې څوک به صبر علیو. جواب قل هو کفا بالله بی زائد فاعل لپاره د کفا معنا دا امروا کفا بالله پورا د الله گوا بین ازما او ساسو ما بین کی ازما په پیغاماتو انه کان یقینا د الله په خپل بندگانو باندې خبيرم بصیر لیدن کې خبردار لیدن کې ظاهر او باطن. واستقیم منکرون د رسول الله سوګي چې نه مني. ومن يهد الله تعالی چې الله هدایت وکي اغل کړي شوی دی ومن يضلل سوق چې الله گمراه کړي نو فلن تجد لهم اولیاء تم مندنه کې دوی له هدایت والا من دوني سوا داغه اولیاء خاص تفسیر د هدایت والا اوس تخویف گمراهان ولا ونشرهم الله من براجم کو پورز قیامت په دې خپل مخونو باندې الله وړاندو ګونګین عائشہ رضی الله عنها ویل یا رسول الله دا بسنګ سرونه کته په پوردا الله په دې قادر دی چې په پورا وانکړي پایم قادر دی او کانه بمی واو معنا زید واپس سید دی جهنم دی او کلمہ شکل کم شي چې کوم دوی له سعیر اور بل کړی شوی کمیږي خنا معنا د دی په ګمان یې طریقې مراد د فرقان سره درش کې بموي. جواب د سوالو سبب د عذاب د ظلم نه دی چې دی جل الله بوتلو ذالک جزاؤهم دارو دی بدلرا بانهم یقینا دی کفر کړي بیا آیات نظم پایتون یو وقالو دی ویل دی اذا كنا چکل من غړو کې شو زری زری او خاور خاور من به روچت شو خلق جديد په یو نوی وړخته او عقل نه مانی
دلیل د پاره د اثبات د بعض. اولم يروا ای دوی نه ګوري څنګه چې زمکو اسمانونه د چا په قبضه کې د انسان مڅ عجب زنه پاتې کنه اخر کې کذر ادم وړي کې دلته زرا مسعود احمد کی روایت دی. اولم يروا دوی نه ګوري ان الله یقینا الله الذي اغى الله ده خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو زمکا قادر دی علی ان یخلق چې پیدا کې مثله معنا د دوی ذات. یاسین یو اته عقب دوی درش کې موموي مثل معنا ذات. وجعل له مقرر کړی دوی لرا الله یجلن نیټه شک پکې نشه. فابا معنا پریدي ظالمان الا کفر مگر نه شکرې انکار د قدرت د الله نه ظلم دی نو ورسه کې زجر اورت منکرین د رسول الله. قل معنا ورته لو انتم کتازو چرته مالکان شي بالفرض خزائن رحمتي ربي د خزانو د رحمت د رب زما خزانو د رزق دویم خزانه د نعمت. اذن په دی وخت کې الله تاسو په بندواله وکي خشیت الانفاق د وجه یری د انفاق وجدارا وکانه الانسان د انسان قطور الله بخل کون کې د لته کنه د مخ کې لپاره ورسه کې وڅلورم عیسی دی جن شروع سے زجر دے بالاستهزاء بالرسول رب الدار لکه څنګه دا مشرکین مکه د نبی نه منکر دي فرعون د موسی نه منکرو علیه السلام. سورہ اعراف 133 کې بموي ولقد اتینا یقینا ورکړو موږ موسی لره نخي دین مراد معجزات دي. دویم قول دا معنا نخي د کتاب چاوی دین مراد نه احکامات دي. صفوان ابن عسال بنامه یو راوی دی. ابن کثیر د حدیث باره کې وی منکر. عبد الله بنامه یو راوی دی محدثین لګي چې کی ادبار د حافظ سره نقصانو. فاسال بني اسرائيل تپوسوګه بني اسرائيل نه جاءهم شکل دوی لراغه فقال له فرعون ورته ویلې ز پتا ګمان کوم یا موسی مسحور څمنا دوکه کړې شوی ساحری مسحوري نمل سوال لس کې به وي موسی د په اعتراض پروا ونه ساتله خپل کار جاری ساتي. قال ورته ویلې لقد علمت یقینا تعالی پتہ را چې ما انزل هؤلاء نه نازل کړي دا معجزات الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو د زمکي بصائر معنا د پاره د اظهار د توحید. و انی یقینا ز پتا ګمان کوم یا فرعون مثبورا تبا کړي شوی. مثبور معنا ملعون مثبور معنا مغلوب مثبور معنا عقل دے ختم دے. لطیفہ سره مکی والا صحابه و شړل لکه څنګه چې فرعون بنی اسرائیل شړی وو. فاراده کوشش وکي ان د دې خبرې چې داخل وو خوې من الارض د اسم کنا فاغرقنا ولا يغرق مکیدا ومن ما هو څو چې د سره یو ځای رد متصوفه معنی چې نه بچ دی. وقلنا بمن ویل من بعد د نور صاحب بنی اسرائیل لرا اسكنوا شګې د اسمګه کې اول شام لاړ به مصر لا په زمانه داوود علیہ السلام کې. خو فاذا جاء چکل لاله واده ورسنه جنا بكم لفيفا را بوډ مونږ تاسو ټول په یو ځای مقرون او مفروق لفيف. ورسېږي ترغیب دی قران له سره تخویف. وبالحق انزلناه په حق باندې موږ ابتدا کړی د قران او په حق نازلم دی. انزلنا ابتدا وما ارسلناك تني لګلې موږ زیر ورکونکې او ير ورکونکې وقران قران الله یې موږ بیان کړی لري. فرق نه معنا احکام نه هو دیم حلال حرام دریم حق و باطل جدا کړي. دل پارا چې دا قران ول وليال الناس په دې خلکو باندې په آرام نازل کړي موږ تنزيلا فنزولا زجر. ایمان راوړې کنه راوړې قران ولا شته کنه الله وایي قل ورته ایمان راوړي به پدی اولاد ته منو کنه راوړي. ان الذين يقيننا غ انسانان اوتل علم شیلم ورکړی شوی من قبل د دینه مخکې زایت علیهم شکل ولسل شي قران په هغه پریوځي الله په دې زنو سجده کوونکی للاسقان په زنو سره نه پریوځي للاسقان ګری لاندې لګي ګری پرې خلا سجده کې به سوي. ويقولون بوي سبحان ربنا پاک درب زمون لرا ان معنا ان د اصل کې مخفف من المثقل ان کان یقینا وعده درب زمون خامخا کې دی شي شوی دا پریوزی الله په دې سونو یب کون شاړي
ويزيدهم قرآن زیاتې دوی لره عاجزي قرآن والا به ډېر عاجزي چا چې علم د قرآن کړی او تکبر کوي پوهه به دی چې قرآن مخالف دی دا اوس ترغیب دعا لا رد شرف الدعاء قلت الله ورته وایه چې رو بلی الله او کرو بلی رحمان کم یو چې را بلی داخله وجدالا فله الاسماء الحسنى د الله کلی نمونه دي سوره عرب په سورته کې ویلو مطابق د مسما سره دي آداب اوري ولا تجر الله وکارواله مکوا په خپل دعا دی امام بخاری د عائشہ نه نقل کړي صلات معنا دعا ابن عباس وی قرأت مراد دی دلیل په دې چې په عام حالاتو کې بجهر نه کوي یو خو دی وجه تشویش په خلکو راشي مطلب قرأت په خارج د مانځو چې تشویش په خلکو باندې راځي مو وای اکتفا کو پر ځل کی په پټه باندې وای پټوالم په مکوا ولټوا بین ذالک د پر ما بین کی سبیل الله صفات سلبیه رب دار مخکې بیان د سجده وکي د سجده نشه پورته لاړ شي به حمد وای وقل الحمد لله ورته ټول صفاتونه د کمال الله لردي الذي غل لم يتخذ شنيدنا ولا نازولي رد شرف الادنى ولم يكن له شريك شريك نشتا په حکومت کې مساوي ولم يكن له نشتا غره پارا ولي دوست د وجه کمزورته رد پا انسانانو چې وی پلانې د الله شری د مجوس وی کنه کا اولیاء نه ودا ذل کې دون اعوذ بالله من ذلک وکبر تکبیر بیان کداغه په تکبیر بیان اولولی بیان کا دلیل به چې برات بکې د شرک نه صورت کې امتیازات دامن اسباب د عذاب ذکر کړو انکار د توحید انکار د معجزاتو استهزاء د رسولانو شړل د علاقینا واقع د معجزې اسره ذکر کړه تفصیل د مظالم زیات ذکر کړه زید زجرنا هجرت د رسول ذکر کې سورہ کهف سورۃ الحائلم نمی الته معجزه د نبی ذکر کړه اوس کرامت د اصحاب کهف الته بیان د توحید وکیدل د شبهات دی جوابات الته ولم يتخذ ولدا دل درت کې اوس پاچا باندې ثابتې وردا الته هجرت د نبی او د اصحاب کهف مقصد د سورۃ سری د دې اصحاب کهف او ذوالقرنین خضر باره کې شبهات دی جوابات دي جنا بس درې مې سره قران شروع د سبب پورې سورہ فاتحه انعام پورې ویل خالق دی د انعام نه ترکا پورې ویل رب دی وس ودي جنا ثواب پورې وای چې برکات هم دا ور کوي به نه اوس اخره پورې قیامت د جمعې پورې سوسو کې ولید اهل الملک له فائدہ دار چې دی وی جمعې تر بل جمعې پورې دل بنوري او دې سره سره دجال فتنه نه مدا محفوظي اول ایت کړه د پټول اقسام د شرک بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ټول صفاتونه د کمال الله لردي الذي الله چې نازل کړي په خپل بنده کتاب د دې مسلې د پاره ولم يجل له نه دې ګرځول هغه کوواله منا شبهات قیمن سمانه پوخ مضمون والا دی لیون زره دې زمير کې دوه قول دي کتاب تراجه کوي عبادت لا مقصد د قران سره چیر ورکی بأسن شدیدن الله د سخت جنگ د سخت عذاب من لدنو د اخر طرف ويبشر وزير ورکی مؤمنان لا الذين غسوا يعملون الصالحات شملن کینک موسی علیہ السلام خضر ذوالقرنین دے ان لهم اجرا حسنا یقینا الى اجر خدای جنت ما کثین فيه ابدا وقت بتری په کې همیش وينذر الذين او ير ور کیا غشال قالو شی ویل دي اتخذ الله ولدا الله ني ولې مظهر د صفات د الله نازولې واستقبح د دوی د عقیده ما لهم به من علم دوی په دې باندې الله وی علم نشته ولا لابائهم پلاران علم نشا پلار دلیل نه غوړینم دلیل غواړم سوره مریم نبی کې به موي کبرت کلمتن غټ دې په قباحت کې کلمه تخرجو چراو جیدی دی خلونا ان یقولون دوی نه وای مگر درو واستسلی سوره شعراء دریم فاتر اتم کې بموي فلعلک ایت استفهام انکاری دی دوی چې نه من منتخب کې مخه پکېګا فلعلک ایت باقون معنا وجن کې خپل ځان لرا د دوی په ګرځیدلو په دوی پسې اثار هم دا معنا څه
دوی کفر کې او شرک او ظلم کوي ته خپکیږي نه. ان د دې وجنه چې ایمان رانوړي به هاذ الحديث په دې خبره اسفن سمنا د غم د وجي دا کارونه کوي. حدیث په اعتبار د نقل ورته ویلي اوس تزيد په دنیا علت ما قبل دوی ول ایمان نه راوړي. ان جعلنا یقینا منغرزولی مال الارض کم چې په دې اسمه باندې دي علما، کم چې په دې اسمه باندې رجال، کم چې په دې اسمه باندې شینکی، کم چې په دې اسمه باندې ټول شی نه زینت الله دې پر ډول له حدیث کې راځي دنیا خوګو شنم دنو لنبلوا امتحان دوه قسمه دي تکوینی او تشریعی. ډېر پاره چې موږ ازمه کو بدوي ايهم کم یودو دي احسن ډېر کړي په عمل کې. فضیل ابن عاص ویل یکون الاخلص والاسواب. دویم و انا یقینا من غرزون کیو ما غسل علیها چې بدی دی الله میدان شر دي جنا اوسه ولیسا نه څلويک پوري اسواب کهافتی دی په ناشنا تمسکات باندې اعمال باندې داخله کې استدلال پیش کی چې ګوره دا الله نه زولي دي نه الله ټول شي نه کې مال محتاج. ام حسبتا ایستا ګمان ده ان اصحاب الكهف یقینا خواندان د غر ور رقیم. رقیم سو کوئی نوم د غر دی، سو کوئی نوم دا دری دی، سو کوئی نوم دا کتاب دی، سو کوئی نوم دا تختیر دی، لیکن متصل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بده کې نشته دی. اما کله دا اصحاب کهف چا مشهور دی اردن کې پر رقیم باندې روم کې ورته چوي فټرا شیخ عبدالسلام رحمه الله ته نقل کړی دی. کله چې مسلمانانو فتح کینه به بل نه ورته کې خودو او دا د عیسی علی السلام نور سره واقعا وا کانو من آیاتنا دوی دې زمنګ د آیتونو نا عجبن ناشنا دا خو زمنګ د آیتونو نه قدرتونه نشته. وسات کم خلق از اول فتیتو الله وی چکل روان شو خلق ال الكهف دی غرون الله رجوع وکړه. ابن کثیر وی چې همیشه دین خدمت کړي نوجوان غر لاله د هجرت پنيت باندې سینه چيلي مليو باسا. فقالوا دی ویل ربنا یا رب زمون راکم لرا من لدنک صادقان رحمت تثبت په دې دین شهید پارم پنځي شوجه مخ کې ویلو د الله سره مینا مومن مقابل کې نرمي کافر سره سختی جهاد په سبیل الله دین بارک چانه نه ریدل ظاهر باطن برابر اول اتباع رسول الله وصیت نیکان ملګری او اخلاص اقبال بالقران دان بیو واقعات کې سوچ التزام د شریعت دعاګانې غوښتل نی غلار انتخابول پای باندې اعتماد له دعوت تربیت خپل ځان لا مستقبل د اسلام غنل د دشمن په هاو باندې نه دوک کېدل اسباب د ثبات استعمالول د نیک عالم خالو ورتل د دنیا په انعاماتو کې سوچ د آخرت په انعاماتو کې سوچ دنیا د عذاب نه یرا آخرت د عذاب نه یرا پنځه اسبابو رحمتن ثبات وهيئ لنا راكم لنا اسمون دا مرنا رشدن کامیابی اوس احتیاج خوب پیراغی اوال مونږه لا ځانیم د دې غوونه ورو موال فل کحف پر غر کې څو کال شمار کړی شوی عادت ثم بعثناهم الله به میرا اوچت کړی چې موږ معلوم کو ايو الحزبين کم یو د دوه جماعتونو شمارون کې د لما هغه مودلا چې وخت تیر کړي امدن نیټه احصاف الماجد اسم تبذیل نه دی دا څوک دی نحنو نقص الله یمنګه بیانو پتا باندې خبر ده بالحق پرشتیا انهم فتيه دانو جوانان و اوچت خاندان والا و هارون غاړه کې و اتواقص امنو بربهم ایمان راوړو په خپل رب باندې ایمان راوړو وذتناهم زیت کوم دوی له هدن هدایت دوشه دعوتنا یہ ایمان امور ته زیت کې دعوت ال الحق بس دې کې به زیادت د ایمان راځي. بادشاہ مخه له ودرېدل کشران وکنه بډا سره تجربه لري وربتنا کلکواله موږ راو سوالا قلوبین درې پریزونو اس قامو چې کله ودرېد د بادشاہ پوړان دی تی پښتنه وکړه اول سوال رب مو څوک دی دا ګور دا خبري راځي کنه دعوت کې فقالو دی ویلی رب زمونږه رب د اسمانونو د زمکې لري د زمونږ باباګان هم یاد کوي لن ندوا من چرته مرا مدد شنو وی سوا د الله نه اله یو معبود تا خیر دی لقد قلنا یقین من بویلی په دې وخت د ظلم خبره وردا قوم شي گئی هؤلاء اذا زمن قوم دی نیولی من دونی سوا د الله نور خدایان لولا یاتون علیهم ولن لوړي په حقیقت طریق پر خدایانو به سلطان بین کار دلیل
دوی له مشانو خبر نه مې دوی په خپل دلیل دی نو څوک دی غړ ظالم دا چانه چې تړي په الله باندې درو څوک دی هغه دې خپل ما بین کې ولې چې بس سوالونو جوابونه او شرط ته واغسته و اذا اعتزلتم سمانا چې کله جدا شوي د دوی نه دې ویل شل برا وما دا غڅنا چې دې ورته رحمت شوي سوا د الله نه نور روان شي دې غرلا ينشر لكم پیدا بکی تاسو له تاسو رب د خپل رحمتنا او برابر بکی لكم تاسو من امركم تاسو د امرنا مرفقا پیدې ډېری وري بعد العسر يسرا تکلیف په ورسره سنتیا را وسه کرامت پسره په دعوت ته دویم پسره په هجرت ته کرامتون الله ورکړ د انور ته کی طرف او چپ طرف الله اړي محتاج دي کنه الله لا نو دا الله شریکان نه دي وترشم الله تبنور ګوري چې کله راخیږي اوړي ان کهفهم د دې غرنا ذات الیمین دی کی طرف لا و اذا باټیم چې پریوږي ډډ کوي ذات شمال دی چپلا خالص نور لم نه دي خالص سوري لم نه دي وهم دا هاريري وهم حال دا دوی چې په یو پراخه کې من هو د غر ذالک من آیات الله دا د الله قدرتونه دی په طریقې د کرامت من يهد الله تعالی چې الله دې تو کې دل شوی دی او من یذلل سوچ الله گمراه کی فلن تجد له وليا مرشدا چرته مندن کې اگر پاره یو ولی او د قشان مرشد خودن کې بل کرامت خلک چې ورشي ګمان پیږي چې دا وخت ما ودی کرامت دوله او حق د کرامت د اند چې د الله حق موږ دل ورکو ولیو پیژن لسمه غاني الذين امنوا وكانوا يتقون توحید او سنت سری دویم چې کله ولیدل شي حدیث کې صلی الله رايت شي دریم د الله لپاره دوشي دشمنی څلورم ذکر د رب العالمین کوي پنځم الله لزان نږدې کوي شپږم سابق ال الخير وهم د فتنې رضانه لړ کېږي اتم طالب العلم نهم عمل پټ کوي لسم د الله په دین د شغوسه کې لکه زمره د اوس بل کرامت تب ګمان پې کوي چې دا بیدار دي وهم حال دا ودي ونقلبك وب معنا دیس دی ولی ونقلبهم وجدا چې مونږ یاړو وراړو دیخي طرف او چپ طرف لاس کې سړې په ډډه کې وړي کې خوب کې اوس ګورې دوی دا سپې د تشکیره وکړه د توحید والا خادم را کنه دا نه چې جنت له بدایي وکلبهم د دوی د سپې الله وي باسطون غړون کې وخپلو دی لیو چلا بل وسید پرې درشل سپې بال ته تړي بار حدیث کې راځي بغیر د پیدې نه څوک تړي قرات اجر ته کمی کنه ټیک ده کار لا څوکې لا فصل لګړو له ساتش او کته وروخي جاله په دوی باندې لولای تمنا راو بغرځي کې منهم د دینا فرارم پتیختا او ډک بکړې شي منهم د دینا پیر دمرا رب الله په چولې جانب مقابل باندې اوس ګور بل احتیاج بعثنا الله موږ روچت کړو من دلیل لبدی دا محتاج دي کنه الله شریکان نه دي وکذالک او دق شام روچت کړو د خوبنا ليتساءلوا چې دي سوال کې خپل مابین کې معلوم کی چې بغیبونه پوي خلک معلوم کی قال قائل ویلی وین کې د دوی څه ویلی کم لبستم څومره وخت مو تیر کړی دی آیت دلیل لبري چې اولیاء ګور په غیبونه پويږي قالوا لبثنا دوی ویلی موږ وخت تیر کړی یو ورځ یا باز یو ورځ دا څنګه اول سوچ نو پوره ورځ چې به ورسره مازی دغه له وخت د انور لا بس وی بازه بس چې شی باندې علم نه لري الله له سپاره الله اعلم ویا قالو دی ویل ربکم استاسو رب ډیر په ری بما پات چې وخت مو تیر کړي فبعثوا معنا ولګي او استاسو په پیسو استاسو حاضر شداد ال المدینه دی خارلا وګیشول پیسې ویل سفر باندې ځان سره به تو خوړی التم چلاړي دار دکاندار نه مالای فلینظر نو دی ګوري ایو هاس کا چې کم یو ډیر پاک دی په اعتبار د طعام موحد دی دلیل به دی معنی چې التباز خلقو ذبح کوله پنوم د غیر الله ارشه بخوریم نه حدیث کې راځي قیامت علامه ده خلق به خوراک کوي بیا سنتیم په شبو غیان غوندي حلال حرام باندې پیژنې پکت پیدا کوم فلیاتکم اراده وړي تاسو لا برسخن خوراک داغه او نرمي دي کوي او خیر خلق داری کنه چې مطلب ډیره نرمي وکړي او خبر دینه کې بتاو شي څو ولی انهم یقینا دوی کچرته خبر شي علیکم بتاسو يرجمو معنا کنزل وته وکي په کانو به مولي قتل بم کی او یا بتاسو واپس کی په ملتهم د دې ملت تا او چرته کامیاب نشیدن په دې وخت بالکل او مشرک دی انت څنګه ورځي
الله وی سخر به پیرا خبر کړ حکمتونه پکې وکنه مهم سړی بیت پټي وکذالک الله اذا قشام ما خبر کړه علیهم بدوی حکمت پکې سره لی عالمو چې بدنی والا معلوم دي خار والا معلوم کې اصحاب کهف انه وعد الله یقینا الله وعد حق رب بعث بعد الموت وان الساعه یقینا قیامت کی شک نشری اس پاټیم چې دوی باسو کې بینهم په خپل مابین کې امرهم د دوی د کار ان حال امر الساعه فقالوا دوی ویل جوړ کې علیهم بدوی او آبادی ربهم رب دوی ډیر پیری بهم په دوی باندې نو قال الذين ویل غشا چې زور اور په امر دوی لنتخذن نام بخامخان شو په دوی باندې مسجد نو باز خلوی دي قبرونو خاګي جمعه جوړول خري کنه موږ دا نسوارو عمل لې دویم غلبه د دوی ذکر کړی دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي يهود نسوارو لعنتی نیک انسان چې مړ شو قبر خوا کې به جمعه جوړ کړي ابن کثیر الوسی قرطبی به وګت بحث نکلې لري تهذیر الساجد کې البانی رحمه الله کوكب الدنيا والجل یوسل 55 نمبر صفحه کې وایي کی طرف چپ طرف مخ کې ورسره قبر مزنی کیږي او زجر شمیر څومره دی سيقولون نظر دې چوبوي څوک مدینه والے یا نسوارا د نجران ثلاثه خبر دې مبتدی پټ هم دی درې دی را به هم سلورم د دوی سپېره ويقولون دوی وی پنځري شپږم سپېره رجم بالغیبه سی بدل خبري کوي ويقولون دوی وی سبعه داوري واتم د دوی سپېره دا و سمانیه دي ځکه دا حق عادت دي دې سره رجم بالغیب نه ویلي پس دا دینو و دوی دی شپږم سپې نمونه بس اول شمیرین دی معلوم نمونه چرته به تعویض چرته قلوه رب زما ډېر پیره بعدتهم د دې پشمیرا نه پويږي په دوی الا قليل مگر کم ابن عباس وی قلیل کې زم او صداب چمدا ظاهری ورسنه عادت مراد دی جګړه مکو فیم د دې په بارک الا میرا ان ظاهرا الله وی سرسری وینا کم چې قران لوستره ده یا حدیث طالب کې راغی او پختنه مکو فیم د دې په بارک منهم د يهودونه د اچا کسی کولې شي ته بلدب غیب هم نه پويږي بس ته ویلو سبب سره جواب درکم ان شاء الله پات شو سورج وه معطل او نه بوې دی شي مبارکي ان فاعل یقینا زکون کیم ذالک دل رغدن سبا الا ان شاء الله مگر یاد کړه الله مشد او وذكر یاد ک خپل رب دی دې سمانا اول خو ابن جرير وی ک قال رست چوي ویلي ان شاء الله بس سنت ادا شو خو تعلیق اول کلام نبی تغییر نشو ورکولې ربک من ان شاء الله ویا ربک منا استغفر الله ویا ربک منا عذاب رب دی نشید معنا د ترک یو وذكر معنا د دعا سره دی چې کله به تور مثال نوم در پر خودو وقل عسى امید دادې ايهديني معنا چې خودل بو کې رب زما ډیر نږدې منها زد دین رشدن هدایت سمانا هاذا اسم اشاره صاحب کهف لگا دویم د هاذا مراد هغه وخت دی چې کوم دوی له مقرر کړی شوی دی رشدن معنا جواب د سوال دی نه مخکې تکوم دریم قول علماء لیکي تسلی لپاره وایا کله ته ونه خودو هیر شي درنه ولا بيثو دې کې دوه قول دي اول دا قول دی يهود لري اخبار د الله دی وخت تر کې په کا په بده غر کې څوکالا 300 وکالا 300 دا کال د يهودو سنین په اعتبار دار عرب سره بدل لیات په بیان دی تمیز ممیز نه زکه مفرد مجروري ان سنینا زه تکړه به په دې باندې نه میلادي او شمسي مری کې فرق وکړه 300 کال رااله قول الله ورته الله ډېر په دې بما پاس چې وخت تیر کړي سوال مخکې ویل 300 کال دلته څنګه وی عالم بما لبثو نه بیداری نه روسه تر وفات ځکه اول عادت معلوم دي چرپ ا تشریح په وکړه وس تفریح بنه ما قبل ایدی وجنه دویم قول علماء لیکلي سنین دا جواب د سوال کم شه 300 کال کنه لو خاص الله علم د پټو شینو د اسمان نو د سم کړي پوی شا پدې من یو وې ور ونور خلقلا دویم څنګه پهره تعجب دا عرب خپوی دن کړي خاوري دن کړي معلوم نبی دوی لرا من دوني سوا د الله نه څو دوسو ولا یشرکو شریک نه دی جوړ کړي په خپل حکم کې چاله سورہ زخرف 15 کې به رد شرک عطوی دویمه تفری دعوت کتاب لورکا
والعلماء هغه څه چې وایي کیدی شي لیک تعالی چې شری من کتاب رب کتاب ساده رب نشته څوک بدلون کې لکلمات کلمات توحید تا لکلمات وعدو د نصرت تا لکلمات قران تا رد شرف التصرف دلیل بدی چې څوک قران پری دی بس عذاب نشي بچ کېږي ولن تجده تو مندونه کې من دونه سوا داغنا الله وی زیر پنای ای زیر پنای نشګیر شو خلق درې متفری موحدین جماعت بل لوي خپلای اب ځان سروالي نږدې به کی واسبر نفسك صبر کا خپل ځل نفس دی چا سره مع الذين دا چا سره يدعون ربهم شهد خپل ابصار او ما خام یریدون دو اراده لري مخداغه صاحب کهف یادی کړه دی الله یادو وسوي ملګرتیا باندې پرې دي موحدینو سره دنوړي شاستر ګیان هم د دینه تريدو چې اراده لري د ډول د ژوند نیوي جانب مقابل صفات اوري ولا تطيع تابعداريو کا مکوامن دا غچا چې من غافل کړي زړه باندې مرته مهر واره ان ذکرنا او به تابعداري کړي د خواهش شرک بدعت وکانه امرو کار دا الله وی د ظلم نډک دی تعدی تجاوزی په عقیده او عمل دوړ کې کړي دي څلورمه تفریح دی لوي شي سحار د حق مبتدا من ربكم خبر مقوله د قول دا جمله وقل هو الحق دا حق ساسو د رب د خوانه دی فمن شاء د چا چې خوکې ایمان دراوړي د چا چې خوکې کفر دی وکي په کفر خوښ دی نه ان اعتنا اورت دی به جبريو تخويف دی چې فلیکفر د زورنه د وجنی ویلي ان اعتدنا یقینا من تیار کړي ظالمان د پاره احاط الله غیر بواشی بهم بودی باندې دی دیوالنا ترمذی کې راوي د سلويخ کاله مزل کو دیوال باندې کو دې طرف دوبو کی پریدو کی غاثت معنا ور بکړې شي دوی لره بما انوبا استغاثه قبلو کل مهلی لك تانبا کل مهلی لك تیلو خیره کل مهلی لك وینسوي محمد بن زلس کی بووي یشو الله یورتی مخنا سر ډیر بد دیس کل وساعت ډیر بد دیس ادارام تحکم دی را کړه بشارت ان الذين امنوا يقينا اخل چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات عمل کړي د قران او حديث برابر ان لا نذيو یقینا من نزه کو اجر دا چې احسن عمل چې کړي په بار د عمل نتیجه سره اولئک الله دې خلق لا باغونه د عدن دیو تجربه یې به من تاتهم د تصرفات لانی نهرنا اچولې بشي دوی لرفیا پای کی بنگړي من صاحب دسرو بوغان نو بنگړي خو خځې شوی نه دنیا شو دار سات په استعمالي دی ولی ویلي اصحاب کهف نه دوی خشتي وکنه دا او غند بالله ثيابا جامع شنی د وړو ریخمو د غټونه متکئین تکیه به والی به ډډ والی پرلتا عل الارای کې الله وی پایږي په تختونو باندې ډیر ښه ثواب دی په مقابل الله به ثواب کې او ډیر خره مرتفقن په بار د زیاد آرام اسا مرتفقن بارکی ویلي اوس تزهید په دنیا او مقصد بلې کې زجر د اچاله چې انکار کې د بعث بعد الموت نه رب دار مخ کې وی ځان صبر کا اې دې مؤمنانو سره دلته اوس دنیا پرستانو د پاره مثال بیانوي یو نیک سړی او بل بد په دنیا باندې ته غرو الله په عذاب راوسو دل دلی کې ډېر چغي واله خو بس ختم شو وضرب بانک لهم دوی مثلا مثال د دوو کسانو څنګه جعلنا چې منګر زولې دیو د پار باغونه منانا بند انګورانو ګر چا پیر متوکړي تی الله وی کجوري وجعلنا به می ګر زولې بینهما د دې پر ما بین کې زران فصل ګر چا پیر کجوري منځ کې انګور عربو قیمتي میوه ونه د انګور دانه مهم دو کجوره ټول وسوي د څنګه باو کلته معنا د دوړو باغونو ټولو اتت ورکو د خپل حاصل ولم تظلم نه کمو دی نه چوشه او منګ روان کړي وي خلال او ما دی پرې منس کې نهرونه دی بل وب روان وي سب دان نور مو وکانه له ثمر الله وی د پار نور مدنه وي فقال ورجي ویل دی خپل ملګری لا او هو او د گفتگو کول دا غسرانه اکثر من کمالا وعز نفرا ستانه مال کې مزيتم کسام ډیر دی عزت منم دنیا پرس خلک په دې باندې بس فخر گئی
ودخل الله داخل شو دی خپل باغ لا په دسیال چې ظلم کو په خپل ځان مشرکو سی ویلي قال وی ز ګمان نکوم ان تبیدا چې هلاک بشي دا هذه ابدا بالکل دویم ګمان نکوم د قیامت باره کې قائمتن چې وبدريږي ولا ان کچرتا واپس کړې شم زما د رب لا لاجدن نسب مندکم غور من هذا دینه بدل کی حامیم سجده 50 مریم واوي کې مو یا غب دی د قیامت دی زتی وی قیامت دی راشل ته هم الله راکی ملګری ورته شو ظالما اصل ورته آیات کې قال له ویل دلخ اوند ملګری ددا وهو واغم دل جواب ورکو اکفرته ته انکار کو بالذي دا الله چې پیدا کړی من تراب د خاوري بابه موږ پیدا کړی آدم عليه السلام یمور پلار غلدانه اخري ثم من نطفه بیر ساس کړه معنی به برابر کړی رجلن سړی لكن هو الله سبحانه امام بخاری معنا کې لیکن انا اقول هو الله ربي زد شوم چې الله زما رب دی شریک زما د رب سره څوک نه جوړوم تعلیم ورکې د توحید د کلمات وای ماشاء الله وایا ولو الاولنا اذ دخل دا پاتیم چې داخلي کې باغ لا قلت تاویلې وې دلته عبارت دی چې هاذا ماشاء الله دا خو اغری چلې وغاړي یا ماشاء الله حکم چې الله وغاړي کوي لا قوت ان طاقت پنه کې الا بالله مگر د الله فضل انترنی جواب اورا کته ما ګوري زکم یم من کستانه په مال ولد کې مال zarar نه راکې خبره ده ایمان در سره دی دویم اورا فعسى ربي امید دې زما رب ته چراب کی خیر غرا من جنتک ساره دې باغنا راوبلیږي علیها په دې باندې عذاب حسبان معنا عذاب دویم کانی دریم ابن کثیر لګي طوفانی باران عذاب الحسبان من السماء دبرا وبګرځيږي سعیدن یو میدان خویا بس اسموار به ګرځ برتل لیکي دویم یا بوګرځيږي دیو بالله غورن جوړي ورکی تروي فلن تستطيع طاقت من لري دی لا طلبن در واپس کولو هم د سیو شو سبه لا سونه د سی مګلو هو یا خور سلاړه یا تنکیل سونه د دیاړی کی مګل وحیتا ګیروا چولې شو به تمری په مالونو داغه ټول فاصبح الله سبه کړ چې اړول خپل ورغي وی اعلی ما پاس چې خرج کړو په اپ دې کې وهیا پروته والا وروشیا په چتونو د انسان عادت دی لاس مګي دویم دانا زولې لاس په دیاړی کې ولګو ويقول وی ویله هي افسوس د مال لم اشترك بربي احد کاش ما شریک نه جوړ کړي د خپل رب سره څوک به څو شکی رد شفاعت قهر ملګری شو ولم تكن له الله انه در پاره جماعت چکوم کیو کی من دون الله سوا د الله نو په خپل انتقام خصن کینو هنالک بدش وقت کی الولایت الولایه ولایت واو کسره مفتوح دواړه راځي ک ولایت شي تصرف معنا کولای چې دوستانه لله دل الحق ثابت دا خون کوي هو خیرنا غرد ثوابا په ثواب کې او خیر غرد عقبا پنجام دویم تزهید په دنیا او نتیجه ما قبل دنیا په شان د عبور متعدد پسونه پیر اوټو کې یار صلی الله ختم شي برورس تشبیه د عبور سره د ټینګیږي نه پيوځي دویم چې سړې پیلوندېږي دریم چې زی چې غر کېږي څلورم په دې باندې متعدد بوټي راوچتېږي کور او گاډ او پرش او زر برابر کا وضرب لهم بیان کو دوی لا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند دنیوي کما ان په شان د عبور دی انزلنا چې موږ راورولې دي یونس سلیریش کې ویلو من السماء دبارنا فاختلط الله وراشن شو به پایبان نبات الارض دزمکی شینکه فاصبح سبع وګرځدو زری زری حشیم اړو راړو دلر ریح بادونو وکان ذلك وکان الله تعالی علی کل شیء پرش قدرت والا دا صفت ول راړو دنیا پرس خلک مالدار شو ځان قدرتمن غني الله ویل قدرت والا زم نور خلک قدرت والا نه دي اوس وی ګوره دا مال نه دي ختمي کی دا خو دنیا ډول دی المال الله ویل مال دا مال والبنون زامن ډول د ژوند نیوی ترغیب والباقیات والخصال الباقیات والباقیات الصالحات چی شي دي یو قول علماء لیکلي هر فعل چې پای کې اخلاصي اتباع سنتي چای پنځه منځونه حدیث مسعود احمد کی راځي دا کلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله ذکر کوا
خیر غره دی عند ربک استاد رب پنځ باندې ثوابن په بدله کې او غره دی پنجام. اوس تخویف اخروی او د قشان لس حال به ذکر کی. الله انجام هم کړي او ثواب هم کړي. جواب د سوال دی غرون سره بچ کیږي. ويوم باورس چې موږ روان کو غرونا یو وترل الارض الله د اسمک به وګوري بارزتن خکارا جمع بکوم دوی پری بندو منهم د دین احد نڅوک پیش بکړی شي ستا پر باندې صفن صفونه صفونه به مال بینا سنت بی به جامو به حدیث کې راغلی. موږ ورته شو ویو لقد جئتمونا یقتل لو يد قشان کفار ولا کمال کڅن چې ما پیدا کړی اول مره اول ځل بل زعمتم بلکې تاسو به ویلې چې موږ به ونه ګرځو استاد د پاره سه وقت د وادي شپږم حال وضع الكتاب کې به خود له عمل نامه کتاب کې جنسي معنا مراد ده. فتر المجرمين تب مجرمان وګوري یریږي به مما دا سنا فی شبدی کړي او یقولون وای به هي افسوس ته موږ لرا مال هذا الكتاب څو وجر دی کتاب لچنې دې پر خودلې چرته وړي کې او نغټ الا احصا مگر ټولي جمع کړي دي او وجدو دی بمند کی ما اغه چې کوم عمل کړي الله حاضر ولا یظلم ربک استرب ظلم نکی احدن په اچا باندې نکیره پشیاق دنه په کې حالت تعمیم راوړو. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه وسلم.